اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه تاسو قرباني مخلص او د پروګرام نوم د مشالونه د ام ټي وی لخوا یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم د خپل یو داسې ملګری سره د یو داسې مشال سره د یو داسې ستوري سره یو داسې هنرمند اداکار سره ناست یم چې زما د ډیر وخت آشنا هم دی، زما یار هم دی، زما ملګری هم دی، زما سره کلک ورور یم ده او څنګه چې لکه تاسو وایي چې زمونږ کلی ګاونډ یا کور کلی علاقه دغه شان زمونږ د ده سره مړي ژوندي دي. موږ یو څو ملګري په 400 کې یو، دغه شان د دې ملګري ځای ته ځو راځو او د زمونږ ځای ته هم ځي راځي، هر غم خادی کې یو بل ته ولاړ یو لاس په نامه باندې. اداکار هم دی او سندرغاړی نه دی، خو سندرې ډېرې زیاتې خوښې دي او زما اواز ډېر خوښ دی. ما ته کله کله مخلص صاحب ته به ما ته سندره وي او زما نه ځان روک شي زه ورته هم زه نه یم سندره. نو داسې ده چې ښه اداکار دی او د ښه اداکار سره سره یو بهترین انسان دی او دا وخت په ریډیو پاکستان کې په جاب باندې دی او ریډیو پاکستان سره که زه دا ووایم چې موږ اشنا کړو، همدې ملګري موږ اشنا کړي وو د ریډیو پاکستان سره. دا به زموږ خواهش وو چې یاره د ریډیو د مایک ته به څنګه ودرېږو، یاره دا ریډیو کې به ډرامه خلک څنګه کوي. ممتاز علي شاه صاحب دي، سردار باچا صاحب دي، سید شهنشاه صاحب مرحوم الله دې وبخي، دا ټولو خلکو د اوازونه به موږ اورېدل، خو به پېژندل چې دا فلانی دی فلانی دی فلانی دی. نو دا ارمان به زموږ هم پړ کې را پیدا شي چې خدای چېرته داسې به وخو راشي چې موږ به ریډیو کې ډرامه وکړو. هغه وخت هم راغی، هغه ریډیو هغه مایک ته هم ودرېدو، اډیشن هم وشو، پکې پاس هم شو. هغه د دې ملګري برکت دی. بالکل جی ستاسو د دې په منځ کې خیلېدل نه غواړم. ډېرې ډرامې کړي دي، پی ټي وي باندې کار کړی، په سی ډي موږ سره ډېرې ډرامې کړي دي، د ریډیو ډېرې ډرامې کړي دي. زه بالکل خیلېدل نه غواړم. د خپل ګران ملګري افطار حسین صاحب سره ناست یم، د هغه خبرې به تاسو سره کوم. افطار جانه السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخلص څنګه یې؟ څنګه چې مړه ته خو غاړه راکړه نن راته څه ښایسته ښایسته ښکاري. ډېره مننه، خوشحاله اوسې مخلص. د ټول ناول خو زه د ام ټي وي د مردان د ټول ټیم ډېر زیات شکرګزار یم او خصوصي ستا چې مړه ستاړو شکریه نه ادا کوم، ځکه ته زما یار یو، د یار په توګه څه شکریه ادا کوي زنده‌باد چې تاسو دومره مال ریسپیکټ راکو، دومره مال عزت راکو. ام ټي وي مردان یقینا چې ډېر ښه چینل دی، زه خپل هم ګورم ځکه چې په دې کې ټول زموږ هنرمندان زموږ ملګري را روان دي او تاسو یقین وکړئ چې کله مطلب دا زه ګورم نو ډېر خوشحالېږم چې دا شکر دی چې داسې یو چینل داسې پښتانه هغوی شته چې هغوی زموږ د آرټسټان زموږ د هنرمندان چې د دوی مطلب چې کوم ورک دي چا را پیدا کوي او د هغوی مطلب انټرویوز کوي، هغوی د خپلو کتونکو ته مخامخ کوي. نو دا یو ډېر لوی ایفرټس دی، یو ډېر غټ کار دی. نو زه په دې باندې د زړه د کومې نه د ام ټي وي مردان د ټول ټیم او خصوصي توګه باندې مخلص ستا ډېر زیاته شکریه ادا کوم، ځکه چې په دې کې ستا یو ډېر لوی کنټریبیوشن دی. جی لکه یقینا خبره ده چې آرټسټان چې کوم دي لکه دا ګورې صفا خبره ده چې هر چا ګوره داسې ټایم نه ورکوي، خو چې ګوره تا چاته هم ویلي تا ورته چې بهی مطلب زه به درځمه نو چا ورته انکار نه دی ما ته هرکلي کړي. بالکل بالکل صحیح خبره. څنګه چې ما ته وویل چې ته به راځې لکه زه د پېښور نه دلته راغلم که نه، لکه به ته به د خیالي د ښایسته لوکیشن ته رالم، ځکه چې دا به سازیاري ده او دا ضروري ده او هغه حق دی. مننه، الله دې خوشحاله کړه. افطار جانه ډېره زیاته مننه. کتونکو څنګه چې تاسو د افطار حسین نه واورېدل چې د خیالي په غاړه باندې ناست یو او د دې نه مخکې که تاسو په فکر کې وي د جهانګیر عادل صاحب سره ما دلته انټرویو کړې وه او ډېر خوند یې کړی، تاسو ډېر راته خوښه کړې وه. تاسو بار بار ویل چې دا لوکیشن کوم ځای دی، نو هماغه لوکیشن باندې دی. بیا ناست دا شاته د خیالي سین بهیږي او شاته دا کسان هم نن چونکې دا د کرونا دا وبا راغلې ده نو موږ پکې دا قطغنونه ختم کړي دي او راغلي دې ځای کې ناست یو او الله دې نه راولي زموږ په دې وطن باندې په خلکو، خدای دې ټولې نړۍ نه ختمه کړي، که هغه هندوان دي او که مسلمانان دي او که انګریزان دي، خدای دې ټول دنیا په امان کړي. نو دغه هر څه موږ خپې پیښې دي او راغلي لوکیشن باندې دلته ناست یو خیالي ته رالو. ګو چې په لاره باندې ډېره سختي هم وه خو بیا هم لکه څه ناسې جان پهچان وي زموږ د اکټرانو، نو ورته به مې چې هلکه ریکارډینګ له ځو نو ډېره مننه پولیس والا هم کوو. افطار جان دا راته ووایه چې ستا خو لکه ریډیو ټلویزیون سټیج دا خو ډېر زیات ایکسپیرینس په دې به خبرې کوو، خو سټارټ لکه ته پیدا چرته شوې بیا لوی چرته شوې دغه لوبې موبې دغه د بچپن د زمانه د کوم کلي کې تېره کړه چرته؟ مخلص
ستا ته خو پته راته خو مطلب زما کلي ته راځي بالکل زم راځم زموږ یو تعلق دی مړی ژوندی دی زه د چارسده روډ باندې خزاني شوګر میل سره شاته ورته کلی وي ګوی سیوان او د خزاني میل شاته یو کیلومتر کې مونږ اوسېږو بالکل دلته زه پیدا شوی یم او دغه پرایمري مې دلته کړې ده او میټرک مې د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 پېښور ښار نه کړی دی د دغه ځای نه به ته پېښور ته تللی بالکل هغه ټایم دا به زه په سایکل تلم اوهو ډېر مزه دی یار بس لکه زموږ خو مخلص د مطلب د ماینس زیرو نه سټارټ اخیستی که نه لکه موږ خو ډېر د مطلب موږ د مډل درجې خلک یو که نه لکه هغه خلک نه یو چې مطلب زه خپل ځان یادوم که نه الحمدلله زموږ ارټسټان ډېر داسې دي چې هغه ډېر فیمس دي الحمدلله ډېر زیات ریچ دي مطلب مالدار خلک دي خو زه خو لکه د خپل ځان خبره کوم نو چونکې ما د ماینس زیرو نه سټارټ اخیستی زه به د خزانه شوګر میل نه چونکې یو کیلومتر دننه زما کلی دی هغې ته ګوهی کادرآباد وایي نو زه به هغې نه په سایکل باندې پېښور ته تلم ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هغې کې ما میټرک کړی دی د میټرک نه پس بیا ما ته په ریډیو پاکستان کې جاب میلاو شو او هغې سره سره ما خپل تعلیم هم کولو نو ما الحمدلله مطلب پرایویټ ما ګریجویشن وکړو او دې سره سره چې کوم دی نو بس تا ته پته ده چې ریډیو ټلویزیون دا خو داسې ادارې دي دا خو ګورنمنټ ادارې دي پاکستان ټلویزیون ریډیو پاکستان چې دلته مطلب هغه ټایم کې یو ډېر ښه دور و ډېر سنهري دور و د ریډیو پاکستان نو دا څومره آرټسټان چې دي موسټ سینیر آرټسټان چې کوم دي پای کې الله دې وبخښي ډېر پکې وفات شو دوی به راتلل او دوی سره زما مطلب ډېر ښه دعا سلام او ډېر ښه انډرسټینډینګ او ډېر نو اکثر مړو ژوندو کې به مال هم راتلل زه به هم ورتلم مخلص دا خو داسې چې لکه و چې څنګه ماحول کې کښېنې نو هغه به د ځان ته راکاږي که نه نو همدغه څه وشوه چې هغه ماحول بس یو اثر و نو زمونږ سټیشن ډایرکټر و تاسو یې پېژنئ یو ډېر لوی نوم په لیګ کې خپل هم ډېر ښه آرټسټ و نثار محمد خان صاحب چې هغې تقریبا الله دې وبخي 70 پورې فلمونه لیکلي او هغه فلمونه لکه اوربل میرانی رور زندان او دا بلا شی چې کوم بیا خاص کر اوربل چې کوم کمال یې کړی په هغه فلم او خپل یو ډېر ښه آرټسټ و مخلص په خپل کار هم ډېر ښایسته سړی او ډېر ښکلی سړی نو هغه ټایم کې هغې یو سیریل لیکلو پی ټي وي دپاره چې هغه جانزب سهیل صاحب هغه سیریل هغوی کولو د هغوی نوم و شپول بالکل نو دا تقریبا 96 97 کې داسې غالبا دغه 1999 دغه څه کې صحیح نو دغه جانزیب صاحب ریډیو پاکستان ته راغلی او د سره ډسکشن کولو نو ما پسې دغه راغو نایب کاسټ ما ته ویل چې راشه صاحب دې غواړي زه ورغلم ما چې یاره ما ته که نه ډایرکټر صاحب ظاهره خبره ده چې زه ورغلم نو میرا شو ما ته و چې دا سړی پېژنې جانزب صاحب داسې مخامخ ورته په صوفه ناست ما ویل نه سر زه خو یې نه پېژنم وایي پي ټي وي خو ګورې که نه چې ظاهره خبره چې یو پي ټي وي و که نه هغه ټایم یو پي ټي وي دغه یو چینل و وایي چې موږ خو بس ظاهره خبره ده وایي کله چې ډرامه ختمه شي او په هغه لاس کې نامه راشي چې هدایات او پیش کوونکی که نه جانزب سهیل وي دغه جانزب سهیل دی نو موږ خو لکه دا کتلي وو چې یاره جانزب سهیل او جانزب سهیل که نه زه ډېر زیات خوشحاله شوم بیا ورپاس د مولا سر بخښنه غواړم به هر حال هغه سره دغه وشو نو هغه ته ویل چې دا افطار دی د ما هغه انټروډکشن ورسره کول نو هغه وخت کې خو داسې لکه پیچونې ورکوټ ډېر که نه لکه داسې پیچونه ځکه چې نه ګیره برېت و ډېر داسې نری نروچ کې ډېر نو ورته یې چې یاره بدله به کرکټر ورکړي که نه د 12 یا د 14 سټوډنټ که نه بالکل دغسې نو ورته ویل چې دا یو کرکټر به دی کوي نو هغه ته دا خو خبره ده دا خو بس ښه دی به هر حال ما ورته چې سر زه خو لکه ښه دی جانزب سهیل د ښه دی نه څه مطلب لکه ته ښکلی وي که نه اکټر هغه ته پکې یو اکټر ښکاره کېده یاره دا تپوس په جانزب سهیل صاحب نه کوو که نه ځکه چې اوس ما ته پته لګي چې هغه ته سترګو کې چې سړی ښه دی بس کېدای شي چې نثار محمد خان صاحب ورسره اول داسې خبره کړې وي خو په هر حال داسې خبره نه وه نو ورته ویل چې دا زما بچی دی دغه د زوی نوم افتخار و
دا نثار محمد خان صاحب ډاکټر دی، ډاکټر افتخار. ها ماشاءالله. نو ورته ویل چې بس دا ماته افتخار دی او بس زه غواړم چې یار دی نو کنه څه ته ورسی او جی نو هغه زه ما چې سر لکه ما خو چېرته په ریډیو کې کار نه دی کړی، ریډیو کوم زه جاب کوم او مې سر زه به څنګه لکه ډراما یا مطلب ډېر ګران. بهرحال ما ته چې مړه به زه دومره غټ کرکټر نه دی خو کې به بهرحال په 3 ورځو ما ته دا سکرپټ هم یو جانزیب صاحب ور شو بس تاسو سره به چې زه لاړم جی هغه د شپول ډرامې سکرپټ او جی چا مله یوړو جی په هغې کې وایي چې لکه ستا پکې ګلې نامه ده هغه جی او زموږ یو موسټ سینیر آرټسټ دی الله دې ولې ژوند ورکړي ناجي خان صاحب هغه پکې مین ویلن و د سره چې ستا کرکټر دی که نه نو ما چې څه کرکټر دی جی وی ته به د دا اسسټنټ یې مې ښه جي څه به زما به لکه څه کار به جي اوس زه خو پوهېدم نه خو ځان خو به پوهېولو که نه کنې تا ته خو پته ده مخلص چې لکه ډایرکټر سره خبره کول دا لکه یو دغه غوړ ځکه او بیا د پی ټي وي ډایرکټر یا پروډوسر سره خو خبره خو ډېره ګران کار و بالکل هغه وخت ډېره ګرانه وه خو چونکې هغه ته پته و چې د نثار محمد خان صاحب دا یو خبره وه نو بهرحال ما ته ته به مړه بس وي ته به د سره بس هغه وخت کې هغه لوی لوی موبایل وي که نه هغه انټینا به پکې و بس دا به تا سره یو به دی چې دې خوا روان ته به ورسره روان داسې روان موجوده به ډېر ښه کار نو ټیک ته جي بهرحال هغه 13 اپیسوډ و او په دې 14 کیستونو کې ما سره یو خبره ونه کړه نه والله یو کې خو مې کړې وه په اووم اپیسوډ کې مې یو ډایلاګ ویلو او څه مخلصه ډایلاګ وره و چې خانجي بی بی جی راغلی ده لکه زه دې ته پاتې وم چې بی بی جی راغلی ده جی نه نو د خدای دپاره په دې موبایل کې دومره چاته رنګ هم نه راځي تا ورته السلام علیکم جی په خدای دې باور کوي که پکې هېڅ هم و ورکه خانجي له وړم جي نه بس همداسې نه هغه ورشه ګولیا فلاني ته اواز کې ښه جي زه به ورله به ورشه هلکه ګولیا چیر وړه ښه جي خو دې په سکرین راته که نه او دغه نو بیا خو دې کار کړی مړه خبره وره جهانګیر عادل نه ډېر ښه وي جهانګیر عادل نامه دې واغسته یاره جهانګیر عادل او هغه پخوانی ټوپک په لومبۍ ډرامه کې دومره اوږد و چې دوه جهانګیر عادل یو بل د پاسه ودرې ټوپک دغه نه ډېر غټ و یاره مخلصه د جهانګیر عادل او د سراج اکبر خبره ته کومه دا لکه الله دې جوړه نه کنډوي ډېره ښه جوړه ده او د دې ښځې ورو ورو وفات کېږي هغوی پاتې کېږي نه خدای دې د جهانګیر لاله کور ولاد چې کوم دی ټول عمر ژوندي لري الله دې ولې ژوند ورکړي روغه سټه خدای د سراج لاله کور والا وبخي یقینا چې یو ډېر لوی نقصان شوی دی ځکه چې په داسې عمر کې لکه عمر مطلب ډېره دغه الله دې ورته باقي خیر کړي نو بهرحال هغه کرکټر دې کرکټر مې وکړو خو چې کله ډرامه آنیر شو کنه نو زه خو ډېر سخت ډسکرېج شوم مړه داسې شی شو سړی موږ په ډرامه کې لکه مطلب سردار بادشاه صاحب زما ډېر زیات خوښ بې انتها ریډیو ته مراد الله زه تاسو ډېر زیات متاثر یم ډېر زیات که نه نو سردار بادشاه خپله او بس ولې نه غاړه ماړه بیا راکړه موږ پای خوشحاله شو که نه موږ خو سردار بادشاه کتلی و بیا هغې نه پس زموږ دا نور آرټسټان چې کوم دی منظور ستام ښه یار دی زموږ موسټ سینیر اکټر دی او ډېر نفیس انسان دی ډېر خوب سړی دی ظهور جان شو یا مطلب داسې طالب جمال الله شو علمزی مجاهد شو لکه مطلب زموږ سینیر آرټسټان ته ځکه او د عمر لکه نوشابه چې زه ورته مما وایم مما ورته داسې یم چې هغه کتونکو مما بیبې ته وایي مطلب مور ته وایي بالکل او بالکل ما ورته داسې وایم چې یو سیریل مونږ خو لایق دا زما مور وي که نه موږ هغه ډېر های فای نو بس ماما بس عمقه ماما در ننه پورې ماما ده ما چې ته د هغې نامه داسې لکه نه ده اغوستې چېرې ګنې نوشابه یا ګنې میډم نه بس چاته هم څه خبره وي چاته انټرویو وي چاته څه ذکر وي د هغې د عزت په توګه ته هغې ته بالکل یا شازمه بابي شوله شازمه حلیم شوله ډاکټر سروتلي شوله لکه دوی سره ما کار کړی دی که نه نشا خان و مخلص کده پیژندله ډیره زبردست بالکل ډیره زبردست سوبر آرټسټ و نجیب فیض لکه دوی سره ما کار کړی دی خو تاسو خبره ساري دغه شو خیر دی نو ما چې کله هغه ډرامه اونیر شو نو بس زه خو داسې خفه وم یاره ما دې کې لکه بس بی بي جي او خانجي او خجي او نجي که نه خو چې کله هغه په ټي وي باندې اونیر شو مخلص عجیبه غوندې کار و یار اوس ځان د ښکاره کېده په ټلویزیون په شیشه چې دا چې حافظ ته به روان وم په لاره باته چې لکه بېګا خو ستا ډرامه وه پرونه خلکو ورته چې ګولې دی که نه دا خو به پکې وو که نه نو یاره هغه یاسې د خان خوند پکې راغلو که نه زما مخلصه
پی ټي وي کې دا زما ډومبې سیریل و خو د هغې نه پس چې نن زه په دې مقام یم لکه زه نن اکټر یم یا ډایرکټر یم ما چې څومره کار کړی دی د دې شاته د دې کریډیټ کریم خان صاحب الله دې ډېر ژوند ورکړي ریډیو په پاکستان ټلویزیون کې هغه پروګرام منیجر ریټایر شوی دی د هغه سیریل نه پس هغه یو ورځ راوغوښتم بیا خو بس شوق وکړه بیا په پی ټي وي ته پی ټي وي ته خو به چې لاړې یاره بس په ریسپشن باندې به ناست و لوی غوبل به دنیا به راغلی و دنیا به ناسته و یاره دننه به هم نه پرېښې خو بهر چونکې زموږ د ریډیو هغه یو عزت په هغې کولو پی ټي وي الله دې عزت وکړي اوس هم زما ډېر قدر کېږي ریسپشن ته یا دننه لاړ شم نو چې لا بړم کریم خان صاحب ما ته ورځ وایي ته راشه لکه چې زه لاړم ورسره کمرې ته وایي ته ریډیو پاکستان کې ما یو جی ویره سردار علي پیژنې سردار علي صاحب زموږ ډایرکټر ریټایر شوی دی او هغه وخت کې سینیئر پروډوسر و مې چې هغه خو زموږ سینیئر پروډوسر دی هلته کې تاسو هم پېژنئ د هغې لور سبا ریډیو پاکستان کې سینیئر پروډوسر یس بالکل موږ سره کار کړی په ریډیو کې بالکل د هغوی والد صاحب یا زما کلاس فیلو دی بس ما ته یې مړه سکرپټ راکړو دا واله چې سکرپټ راکړو کار خو کولی شي که نه مې چې بس هغه یو کار مې کړی چې پکې مې څو ډایلاګ کې ویلي دي زه به بیا کار کولی شم مطلب کیمرې ته ودرېدی اوس مخلص چې راله یاره دغه راکړو سکرپټ وي دې کې ستا دا یو کرکټر دی دا بل کرکټر چې تا سره کوم دی دا بسم الله شاهد دی دا ته مې ښه اوس یاره ما سکرپټ واغوستو بس ومې نه کتو ما چې دا بیا بل سبا ریهرسل دی را به چې ریهرسل ده خو ته سکرپټ یوسه یاره چې کور ته رالم یاره داسې دسمبر و نو یاره چې ګورم یاره بس هغه را باندې خولې رالې که نه چې غټ کرکټر و دا ډایلاګ مړه ډایلاګ یادو خو چې ریهرسل له لاړم داسې رټې مې والې وي یاره هغه بهرحال هغه کرکټر مې وکړو مړه خو سر ټیکو څنګه دا کوم ډرامه وه دا ګلکند د دوی یو ډرامه بالکل او دا چې ګیټ اپ میټ اپ شاید نه ګلکند ډرامه کې چې کوم دی نو دوی مطلب مختلف هغه خو دغه وکنه مطلب سیریز بیل بیل اپیسوډز به یو قسم په راته نو پاغه کې به مطلب مختلف آرټستان په راته نو زه پکې چې واخه سبا ما خیر بار دغه کو بیا یو دوه بس ما خو چې ماته ډېر خراب کو نو چې بیا زه یو هفته دوه پس بیا لاړم نو بس کریم خان صاحب کوم دا ول شکر مې دا کول مې سره ډېر مننه دي تاسو یو بل کرکټر راغلی په هغې نه سراج اکبر لاله زموږ د ډېر موسټ سینیئر آرټسټ دی او زما وختي موږ مخلص ذکر وکړو هغه په هغه ډرامه کې چې کوم دی نو مخلصه زما څخه یو داسې انګریز وي که نه انګریز هغه ټایپ دغه کې بار نه راغلی حالانکه انګریز ښکاري نه خو که نه بس نه هغې ته خو ګیټ اپ یا لکه ګورې ما سره په دې خبره باندې دغه نه کېږي لکه شاهد خان د چې پینټ شرټ واچوي په فلم کې نو انګریز نه ښکاري هغې نو هغه کرکټر چې کوم دی نو سراج لاله سره ما وکړو او د هغه وخت نه والا د غالبا همدغه نن پورې سفر روان دی هغه سفر او داسې سفر چې لکه الحمدلله زما په هر مړي ژوندي کې زما په هر غم خادی کې لکه ستا نامه نه اخلمه بغیر د لالچه ستا نامه نه اخلمه چې لکه نعیم مخلص سراج اکبر جهانګیر عادل زمونږ داسې نور بلا آرټسټان لکه نیک خان دی عبید ګمریانی دی یا داسې که نه خیر دی نو لکه دا زما داسې دوله قریشي ډېر ملګري دي که نه چې دوی لکه بابا خان سلطان حسین صاحب داسې اچ ام رضا صاحب دا ټول راځي ډېر کلک بالکل دې سره تګ راتګ جوړ شي که نه او دا ښه کار مې چې شوبز کې یو سړی کار کوي د ټلویزیون کې یا ریډیو کې بیا دغه اکټران خپل منځ کې تعلق جوړ شي د دې یو ډېر کلي یو دغه یو دغه شي کتونکو د افطار سره زمونږ مرکه روانه ډېره خوندوره ده او افطار خو دومره ښایسته خبرې شروع کړي چې زړه نه غواړي چې دمه پکې منځ کې واخلو خو یو وړوکی بریک باخلو او بیا به راځو چېرته ځئ زموږ سره اوسئ ښه جی کتونکو ویلکم بیک یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د ډېر ګران ملګري افطار حسین سره زمونږ انټرویو روانه ده خوندوره مرکه ده انشاءالله کوشش کوو چې دنه خبرې مبرې روباسو په طریقه باندې افطار جانه دغه کرکټر چې تاسو وکړو په ټلویزیون ته پښتو څانګه د پېښور ټلویزیون نه تاسو سټارټ واخیسته بیا روانو تاسو کرکټر یې وکړه کوم یو کرکټر داسې و چې تاسو هغه کلیک شو بیا خلکو به ویل چېرې دا زبردست یاره مخلص په
په پی ټی وی باندې ما ډیر زیات کار کړی دی کریم خان صاحب سره زه چې کریم خان صاحب څومره سیریلز کړي دي نو زه پکې ساتلی یم او ما زیاتره د پولیس کرکټر یې کړی دي خو هغوی یو سیریل کولو رنګارنګ کامیډي سیریل سدالله جان بر صاحب لیکلی نو په هغې کې یو کرکټر و دغه توتی ګل مینا نو زه په هغه توتی ګل مینا کرکټر چونکې زما کامیډي کرکټر وای کې مطلب هغه کرکټر زما شینو صاحب سره چې رحمان شینو صاحب سره نو هغه کرکټر چې کوم دی هغه بیا دا شو چې لکه زه به اکثر په کلي کې روان چې ته کې توتی ګل دی کنه هغه مطلب دغه کرکټر بس هټ شو هغه ډېر هټ او کلیک هم شو کنه هغې باندې بیا ستاسو پہچان شو په هغې باندې اکثر خلکو ویل لکه دغه توتی ګل نه دی نو هغې نه پس چې مطلب خو زه یو خبره بله کوم مخلص پی ټي وي لکه هغه زمونږ که تاسو وګورئ هغه زمونږ یو مطلب مدرسه ده هلته مونږ زده کړه کړې ده لکه مطلب خو ډایرکټر سره مو کار کړی لکه مطلب طارق سعید صاحب دوی سره مو کار کړی دی کریم خان صاحب سره ډېر زیات جانزیب صاحب سره که نه دا جانزیب صاحب دا خو لکه نومونه دوی سره مو کار کړی دی خو چې کله خیبر رالو ای وی ټي خیبر سره دا وشو چې لکه د پی ټي وي چې کوم ټرینډ کسانو لکه مطلب څومره چې سینیر زموږ څومره دي نو هغوی خو ټیک ده که نه خو خیبر چې کوم دی نو دا نوی ټیلنټ مخې ته راوستو سینګران آرټسټان او ډېر خلک نو او که مخلص هغه ټایم کې سی ډي هم راغله نو ډېر مطلب د خیبر هم ډېر کنټریبیوشن دی په نوو خلکو راوستلو کې خو د سی ډي هم ډېر زیات کنټریبیوشن دی ګورئ بالکل ډېر زیات بالکل دی لکه سی ډي چې کوم دی او سی ډي یو ډېر ښه مطلب یو قسم یو انډسټري وایو سی ډي کې بیا خلکو ډېر زیات کار وکړو او هر سړي ته پکې کار میلاو هر سړي ته که نه مطلب چې چا کې لږ هم ټیلنټ و نو د هغې نه راوتی دی لکه مطلب نن چې کوم دی دا څومره دا مطلب دا زیات آرټسټان چې تاسو ګورئ لکه واخلې ما نه ضروري و چې تا خپل نوم هغه لکه ما ته به ما یادې کړې چې ته به سی ډي نه راغلی لکه ما سره ګوره کار کړی نو ګوره ما سره خو دې کار کړی ما ته پته نه که نه مخلص یقینا چې سی ډي ډېر ښه آرټسټان پیدا کړي لکه نعیم مخلص تاسو به یې نه پېژنئ او بالکل خیال کې مې راځي ښه بل محمد حسین سواتې چې هر څه دی که نه خو یو ډېر ښه آرټسټ دی که نه بالکل دغه نه بغیر به ډرامه چې کوم ده مکمل نیمګړی و بالکل جانداد شو داسې چې کوم دی نو نور بلا چې زموږ ملګري دي که نه چې لکه هغوی پکې جانداد هم په دغه اکټرانو کې راځي بس او نه جانداد خو ډېر ښه آرټسټ دی ګورې او بل دا چې د هغې نه علاوه فیمیل پکې څومره ډېر راغی دنیا فیمیل شګفته پکې هغه وخت راغله غزلګل پکې راغله رانی راغله ښه غزلګل مخلص هغې ګوره د خپل یو سټینډرډ و بالکل کتونکو د هغې دا سټینډرډ و چې افطار په پی ټي وي کې کار کړی دی نو زه به ورسره کار کوم یا نه مخلص په پی ټي وي کې کار کړی دی زه به ورسره کار کوم بالکل ګنې ته یقین وکړه ما ترې سی ډي ډرامه کې اخیستله مینه په زور نه کېږي نو چې کله دغه غزل سره زما په ټلیفون به ډېرې خبرې کوي غزلګل ډېر نایس ډېر سوبر او ډېر بهترین آرټسټ و حقیقت دی نو ما چې کله ورته هغې خبره وکړه چې یار داسې ما سره به هیروس وکړي یو ته چېرې افطار به وي کوم افطار هغه ریډیو پاکستان کې چې دی یو ته وي چې بالکل هغه وي که بل یې خو بل سره کار نه کوم نو تاسو یقین وکړئ چې غزلګل لکه بغیر د شک شبې بهترین آرټسټه یو ډېره ښه ډانسره او یو ډېره سوبر جینۍ او دومره سوبر چې او دومره تکړه جینۍ چې تا سره هغه لکه د سړو در سره بیا ولاړه وه په دغه ډرامه کې یو خبره ته کومه جاوید مسازی هغه پکې ویلن و نو هغه ته په فلش بیک یو غانه وی چیرې مطلب هغه د سره مینه کې یو دا سره نه کوي فلش بیک کې یو غانه و په دې باندې یاره دې ته ویل چې تبا غانه کې کنه هغه وته تاسو چې ویل چې زما جاوید سره غانه کوم ته په خدای یې کنو کا مورته غزل بس وکړ سره خیره ویا سی بیا د هیرو په ویل کې فرق شو هغه ته ویل به ډرامه نه کوم دا شبانه سی ډي والا مس کړي و نو ته یقین وکړه چې هغه غانه لګ دی پروګرام چې لکه مطلب دا سټیسټانه کړه سټانډرډ ولا بالکل حقیقت خبره بالکل د شک نشته نو مخلص دی کې مین چیز دا چې مطلب سی ډي او ای وی ټي خیبر
ډیر آرټستان مخې نوی خلک را مخې ته راوستي په پی ټی وی کې هم دغه څو کسانو او په هر ډرامه کې به مغه خلکو په هر ډرامه دار پروډوسر خپل کسانو خپل ګروپ هغه نه علاوه به یو کس غوي ناغسته ایکسټرا به هم ناغسته ایکسټرا به خپل کسانو راغوي نو دغه نو اته کې آرټستان ډیر زیات او ډرامې به مکمل کېدي بالکل او په پی ټی وی تاسو ته مو چې راغی یو بل دغه سی ډي او ای وی ټي خیبر هغه په دوه کو چیرې مطلب د آرټستان چې کوم دي دا خو چونکې بس بیا خلک پی ټی وی ته بدلله دا یو وجه دا و چې لکه زه اول بس دومره بیزی وم چې دا سی ډي سٹارټ شو ډیرو اکټرانو په پی ټی وی له ټایم نه ورکاو نه به ورکولو زما لکه ته پورې چې ما یو ټایم باندې مخلص ته بیا دی کنه چې کومه د نظر مشي ډرامو تر اخره پاره کې هغه دوران کې ما تر جمال صاحب سره د خیبر د پاره سیریل کولو ګران بابا په هغه کې ما سره هغه سحر خان هغه سوا او ریما تاسو یقین وکړئ چې لکه دا زما سوچ هم نو کنه چې دغه زما ما سره دوه هیروین راځي دا د دې سی ډي او د دې ای وی ټي خیبر برکاتو کنه بالکل نو زه دغه ټایم کې د سره نو اکثر پاغي کړي زما کار او ما فرحت ویل چې زه دلته تاریخ جمال وی زما دا کار ختمول دی او دغه دوران کې د نوشابه زما د مور دغه ډرامه وا قرار زه په دې کې د دومره بیزی وم ته یقین وکړه که زما ما د ورځ پی ټی وی نه دغه شو سار یار دلته کې دومره کې بیزی شوم کنه نو د پی ټی وی نه پس چې کوم دی نو زه د خیبر او د سی ډي چونکې سی ډي خو بس فلاپ شو نه مخلص په ګران بابا کې تاریخ جمال لالا ما سره سحر خان او ریما تا دوه ما سره پکې دوه هیروینانې وسه ته یقین وکړه کنه د هر آرټست یو دا ارمان خو وی کنه چې بای ما سره یو بالکل او زما داسې کریکټر یو زبردست مو زبردست ما سره د فلانه هیرو لکه د هیرو خپل یو دغه او بیا لکه سیر خان خو مطلب هغه ټایم په ډیره په پیک باندې وګنه ځکه چې اوس فلمونه هم کول فلمونه ډیره زیاته په پیک باندې و نو هغه لا هونه راغوخته و نو ته یقین وکړه چې لکه زما تخمه چې کله سوچ کولو چې لکه زب دومره شوم چې لکه مطلب دوه هیروین کنه په تاریخ جمال سے یو کار دی چې ټوته ماماوي زو ته لالا وېما چې هغه په میرټ باندې کاسټینګ کوي حالانکه دا غزوی فرحان جمال ډېر خاطست دی او ته یقین وکړه چې هغه کله کاسټینګ کول نو هغه سکرپټ وکړو نو زیرو غوښته هغه بیا د کریکټر تاسو سره شوټ کیږي او دا به ما سره کې کنه نو یقینا چې پروفیشنل خلکو سره کار مخون کوي مزه سره کوي بالکل دغه دوران کې چې کوم دی نو دا نوشابه دغه سیریل عمروانو هغه کې ما سره نادی علي و هغه نن سبا دوبۍ کې ده ډېره زبردست ډېره ښه آرټسټ وه نو زه به چې کله د دې د ریکارډینګ نه فارغه شوم او کله به داسې د نوشابې د هغې د ریکارډینګ له ورغلم نو لکه ظاهره خبره چې چونکې د هیرو کرکټر چې کوم وي نو هغه خو په ډرامه کې یو ډېر مطلب مین کرکټر وي نو چې کله ما مطلب هغه سیزونه دلته یو رومانټیک ډایلاګ اول ته بل رومانټیک ډایلاګ نو چې کله بیا زه داسې کور کې به ما اسکرپټ بیا دوباره ریډ کولو چېرې نو بیا به لږ فلش بیک ته لاړم چې یار لکه دا زما یو خوب و هغه خوب چې کوم دی هغه رښتیا شوی دی صحیح او نو دغه شان بیا دا سفر روانو بالکل الله پورې اوس روان دي اوس به داسې کوو چې وړه غوندې دماغ لرو هغې نه وروسته به بیا موږ په تیټر باندې خبره کوو سټیج چې کوم ډرامې دي که نه او د هغې ډایرکشن هم په خپله کې او خلک د سره کار کوي هغې باندې بیا پوره ډیټیل سره خبره کوو کتونکو چېرته ځئ موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلي په پروګرام مشالونه کې دا زموږ میلمه افطار حسین دی او زموږ پروګرام روان دی زموږ د سره مرکه روانه ده د ام ټي وي مردان لخوا نو دغه د افطار سره یو څو خبرې نور هم کوو که خیر ان شاء الله خبرې ډېرې زیاتې دي خو اکثر ټایم موږ سره کمی خو بهرحال موږ کوشش کوو چې ډېرې خبرې ورسره وکړو افطار جان ما په وقفې نه مخکې ویل چې په سټیج باندې به خبرې کوو په تیټر باندې به خبرې کوو تاسو تیټر هم کوئ د سټیج ډایرکشن هم کوئ دغه تجربه څنګه ده مخلص دا یقینا چې دغه تجربه چې کومه ده د سټیج دا ډېر زیاته یو ډېر ګران کار دی
ته یقین وکړه لکه ما په پی ټي وي کې په خیبر کې بلا کار کړو سی ډي کې خو په سټیج باندې ما کلمه هم نشو ویلې نو نعیم مخلص دا یو ډېر ګران کار دی هاي ګران کار دی کله چې په 2007 کې یو ان جی او هغه سره زما پکې ملګری مو نو هغوی سره د سټریټ تھیټر سکول کې مطلب په دې غلو کې او دا تھیټر په څه باندې کاوه لکه دې موضوع سره دغه وخت کې د سیلاب راغلی نو د دې سیلاب دغه دوران کې په دې تنګي او د 400 ډسټریکټ 400 کې ایسه پروجیکټ نو په هغې کې د تھیټر وي په دې هیلث هایجین باندې په صحت صفایي باندې نو په هغې کې چې زه کله ولا ما سره ډسکویر دا زموږ تھیټر دی او ته په تھیټر پوهېږي نو په تھیټر خو داسې پوهېدم چې مطلب دا خو سټیج ډراما وي او بس داسې وي دا ما ورته چې او جی بالکل ویزر سکرپټ بیا ما لږ زیاده لایک سره خبره وکړه هغه د سکرپټ لیکلو نو ما په هغې کې د جهانګیر عادل سراج اکبر او زیر شیرپا او کرن علي سدرا دا دی مې پکې کاسټ کړی یو کرکټر پکې ما هم کولو هغه نه لکه مطلب زما ذهن ته بیا بلا شي آیډیاز راتلل چې بھئی دا تھیټر داسې هم کېدی شي دا سټیج ډراما مطلب دا خو چونکې سټریټ تھیټر یو ډېر وړوکی شان تھیټر دی خو چې کله یو اداره ده ایکولیکسس انټرنیشنل چې هغه په ټوله دنیا کې کار کوي د هغې دلته پاکستان کې کنټري ډایرکټر عرفان یونس صاحب بالکل عرفان یونس صاحب زه لکه ایز ا ډایرکټر ایز ا تھیټر ډایرکټر چې نن په دې ګورنمنټ ارګنایزیشن کې یا په دې نو د یو ان ارګنایزیشن چې کوم دي چې کوم ډونرز دي چې هغوی ما پیژني ایز ا ډایرکټر نو د دې ټول کریډټ چې کوم دی کنه دا عرفان یونس صاحب صحیح عرفان یونس صاحب زما عمر کې مانه کشر دی ډېر ښه سړی دی ډېر مخلص تا خو کتلی بالکل جی ډېر خوږ انسان دی ډېر پښتون سړی دی هغه چې کله دغه د تھیټر دغه ډېر غټ تھیټر نو ما ته ویل چې افطار دا تھیټر به څنګه چل کوو دغه د سیلاب ده نه هغه نه پس بیا نور شروع شو بیا هغوی هغه ټایم کې بیا د نور د طالب مختلف موضوعاتو باندې مختلف مطلب جنکو په ایجوکیشن باندې په دغه تخصص په تعلیم باندې په عمل باندې بجلی په غلا باندې په دغه باندې ناغې باندې ما دغه وچر دا هغه تھیټر چې ډېر ګران و هغې سره باقاعده مخلص لکه څنګه چې اوس دا موږ کومې تھیټر نن سبا کو دا تھیټر سټارټ کړي نو دې کې لکه مطلب کوم چې بیک ګراوند میوزک بیا چې کوم دی نو ټنګ سره لکه پیالې وغورځېده او ټنګ یې ناره کړو چې هلته بیک ګراوند نه کوم ټنګ راځي چې ټنګ دې سره بالکل یو رنګ وي پیالې لاندې ټنګ نه راغلی دلته ټنګ رالو که نه نو هغې ته چې به ما کتل چې دا بیک ګراوند میوزک او دا دې سره خو ډېر زیات بې انتها ګران کار بهرحال عرفان صاحب ما ته ویل چې دا خو بس دا به ته کې او الحمدلله لکه هغې کې تاسو کامیاب یې هغې کې الحمدلله زه ډېر زیات د الله پاک شکرګزار یم کتونکو د هغې وجه دا ده ما ته پته ده زه سره په دې تھیټر کې کار کوم او دا نن سبا په څومره چې په پښتونخوا کې یونیورسټیانې دي کالجونه دي سکولونه په دې کې د تھیټر کېږي او د یونیورسټۍ وایس چانسلر هغه مونږ ته ناست دي بیا هغه چې کله تھیټر ختم شي نو یو کس له شاباسۍ ورکوي او په ملای ټپۍ چې کمال هم وکړو حقیقت خبره ډېر ښه سکرپټ او بیا چې سکرپټ نورالبشر نوید صاحب ولیکي نو هغه به څنګه ډرامه وي او خلک به څنګه نه خوښوي نورالبشر نوید صاحب په سکرپټ باندې خو مخلصه کار کول بې انتها ډېر ګران کار دی هغه داسې ډایلاګ وي په دغه ډایلاګ سره بیا ته انصاف هم کوي انصاف دا نه چې ته به داسې پاوا کوي بالکل نو هغې سره لکه خدا الحمدلله زه په دې خبره باندې فخر کوم چې زما کوم ټیم دی په هغې کې نعیم مخلص دی په هغې کې چې کوم دی نو جهانګیر عادل دی سراج اکبر دی او زیر شیرپو لکه مطلب دی کې مو سره شازمه ده زاید تنها نوشابه دا زما د ټیم سره بابا خان هغه پکې ما سره په تھیټرو کې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ چې لکه چې زما یو ارمان و چې زه دې خلکو سره کښېنم او هغه خلکو سره اوس زه کار کوم مطلب ایز ا ډایرکټر زه سره کار کوم نو دا ما دپاره یو ډېر د کریډټ خبره کتونکو ته زه د وایم چې افطار باندې دا دومره انتهایي ګران کار د سټیج دا ډایرکشن چې هغه وخت کې په تاسو تېرېږي که نه سکرپټ د سره یو سټیج سره خوا کې ناستې مخلصه بس ته راوځه ته لږ ور مخکې شه دغه نوشابې بیبي ته ورته دا ډایلاګ لږ تیز او دا یاره دا خو ته لیونی شي په هغه ځای کې خپل کرکټر هم پکې بیا کې که نه نو دغه ډېر ګران کار دی شوقي خو یم که نه حقیقت خبر او جی کتونکو تاسو که دغه تھیټر وکتو هغه سره بیک ګراوند میوزیک غږیږي تاسو بالکل دا نه وایي تاسو به زړه کې وایي چې دا بالکل زه فلم ګورم په سینما باندې هغې سره چې څوک د غم ډایلاګ وایي د غم میوزیک ورسره راځي چې څوک د خندا وایي د خندا ورسره راځي چې څوک د غصې وایي ویلې نه پکې هغه حساب ډایلاګ کمال دی یاره مخلصه یقینا
چې د دې ټول کریډټ چې کوم دی که نه چې په کې پی کې دا دومره غټې تیټرې کېږي نه سبا د تیټر یو ډېر لوی یو مطلب یو ډیمانډ دی هر ارګنایزیشن هغه دا و چې مطلب تھرو تھیټرز چې کوم دی نو د هغې میسج بس هغه مطلب فټ کې که نه دغه کېږي خلکو ته کنوې کېږي خو د تیټر دا چې کوم مین دا چې کوم دا غټ تیټر دا چې سټارټ کړی دی په کې پی کې دا ایکول ایکسس انټرنیشنل ارګنایزیشن د هغې چې کوم ډایرکټر دی عرفان یونس صاحب چې نن سبا د هغې بل یو اداره ده هغه د قدم کمیونیکیشن پرایویټ لیمیټډ دا مو چې کوم دا نن سبا کې مو تیټر یې کوو که نه دا مو د هغه بینر لاندې کوو قدم کمیونیکیشن پرایویټ لیمیټډ لاندې نو لکه دا هر څه چې نن د تیټر دا یو کنسپټ راغلی دی د دې کریډټ ټیک خبره افسر دومره کرکټر دی وکړي کنه لکه اوس تھیټر هم بګي وشو دا څه بګي وشو دا څه کرکټر څه چې پاتې چې ځین کې وچره دا کرکټر وکم او اصل کې کتونکو شور لګ زیات دی پکنیک سپاټ دی دلته موږ راغلی خیالي کې خلک ټول عمر په کورونو کې دننه ناست دا تقریبا 2-3 هفته کنه افطار نو دا خلک نن راوتی دي نو لږ شور او شغرب بزیاتی خو بهر حال موږ بخنه غواړو چاته ویلم نشي چې چپ شزه کې چار سړی خپل آزاد ديار سړی او کنه دا ډیسټربیشن خیر دی خبره کو وغیرہ خپل خوند دی خیر دی دې خپل خوند دی ریکارډینګ تاسو ته موږ خایو کنه چې پخلی شروع دي خلکو پخلی شروع کړي نو ستاسو سارمان شته یاره نه مخلصه ته یې کینو کا چې ارمانونه خو نه پوره کیږي کنه خو لکه زما چې څومره ارمانونه دي کنه هغه ټول پوره شوي ځکه چې ما سټارټ هغه څه د ماینر نه ماینر 0 نه او بیا زه هیرو ته رسېدلی ما بالکل بیا ډایرکشن نو بس په اکټینګ هر څه وشو الحمدلله بس له ارمان شته چې زه واده وکم دا چې ته واده خیال دې ذهن کې راغلی ګوره دی مخلصه لکه دا ته ما سره زیاتی تا ته زما د هر څه پته ده نه کتونکو ته پته نه لګي کنه نه لکه دا تاسو ضروري لکه ته مخه په بچو د کورس غلې وامر دل کنه ما دې دا خبره سره بچی شته ماشاءالله دې مطلب چې غړتي کنه الحمدلله زما یو ځوی هغه سیول انجینیر دی ماشاءالله او بل زوی مې چې دی نو هغه په ریډیو پاکستان پېښور کې هغه په FM 101 کې په ډېر ښه پوسټ باندې دی ماشاءالله او زه په خپله لکه وایي که نه چې زما داسې ارمان نشته چې هغه لا نه دی پوره کړی او ستا بچي خو ماشاءالله دومره زبردست دي چې خلک زه یم چې کیني خدای پاک ته سوال کوي چې زما بچي صالح نیکمله کړي هغه دعا چې کوم دا په ده باندې ډېره ښه سوټ کېږي دومره ښه بچي دي قسم دی او موږ ته پته نه لګي چې کې پلار کم دی زوی کم دی نو ټول یو شان دي ټول همزولي او دا شی ډېر خوند کوي دغه 101 کې چې کوم دی هغه باندې موږ چې ته کار مارو ګوره که نه موږ چې ریډیو کې چې ته کمپیرینګ کوو یروره دا ګوره تا موږ ته نه دي ویلي یروره ګوره ریډیو پاکستان چې کوم دی که نه دا خو ستاسو اداره موږ ډېر ملګري په سوال کار کې زه هم په سوال کار کوم تا ته به نو سوال کوم ریکویسټ به درته کوم چې کله چې موږ له کار نه ولې تاسو په ریکویسټ ریډیو ته راغلي په خپل ټیلنټ راغلي هغه راغلی هلته کې چې کوم دی نو تاسو نه باقاعده اډیشن هغه تاسو په اډیشن کې پاس شوي بالکل تاسو خو د PTV مطلب چې رجسټرډ آرټسټان دي تاسو اني ټایم بلکې ریډیو پاکستان ټلویزیون دا خو د دې آرټسټانو اداره ده ځکه پکې جاب کوم بس به زه ریټایر شم زه به تللی یم خو تاسو چې کوم دی دا خو ستاسو اداره تاسو به ورته راځئ نو هغه تاسو اني ټایم او زموږ ریډیو پاکستان چې کوم ټیم دی خاص کر د FM 101 چې کوم انچارج دی ظفر الله ظفر صاحب یو دومره نفیس انسان دی مخلص چې تراشه هغې سره تاسو ملو شي تاسو یقین وکړئ هغه بالکل هغه چې تا کې ټیلنټ دی دا به چې زه لکه مایک ته راځه نو ریډیو پاکستان کې زموږ چې څومره ډایرکټر دی یا زموږ پروډیوسرز دي زموږ پروګرام منیجر ډیپټي کنټرولر الحمدلله ډېر نفیس او ډېر زبردست خلک دي زه تعریف ځکه کومه چې چونکې دا نه چې هر ځان ته جواب کوم پس دا نه ټیک خبره ده چې هلته کوم آرټسټان راځي نو هغوی د ریسپیکټ تاسو نور ادارو ته لاړ شي که نه تاسو ته به اندازه ولګي چې په ریډیو پاکستان کې څومره ریسپیکټیبل ډېر ریسپیکټ خلک دي حقیقت خبره زه تللی یم کتونکو یو وړه دم اخلو او چېرته مزې موږ سره اوسئ بیا راځو جی کتونکو وقفه ختمه شو موږ بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو کوشش کوو چې افطار سره مرکه راټوله کړو ځکه چې وخت موږ سره نور اجازت نه کوي موږ له فون خو دومره کوي چې د سره ټوله ورځ لګیا وي خبرې هم کولې خبرې نه ختمېږي خو اخري یو څو پوښتنې افطار به تاسو بچیم په جاب دي تاسو په جاب
ابي مورکۍ یا والد صاحب بابا یا رونه بیگان یا فیملی کې داسې نور داسې چا دا قدغن خو پتا نه لګولای چې مړه دا کوم طرف ته لاړې دا څه کې ټي وي ته تلې ته ریډیو ته تلې سړی ریډیو کې خپل جاب کوه ریډیو کې کار سره کې ډرامه سره کې نه مخلص تاسو د مور پلار خبره وکړه نو زما مور پلار الله دې وبخي دوړه وفات شوي الله دې وبخي الله دې وبخي تاسو یقین وکړئ چې کله د مور یا د پلار ذکر راشي نو مخلص بس یار ها بالکل بیا لکه چې زه سو یم خو بس دا چې زما مور او پلار ته ډېر زیات سپورټ کړی ما ماشاءالله زما پلار حقیقت خبر کتونکو چې کلم د مور او پلار ذکر راځي د نور هستیانې په دنیا کې زما په خیال دومره خوږې هستیانې دومره بهترینې هستیانې بل نه چې سړی د هغې نه پیدا شي او بیا هغوی په کومه طریقه باندې لوی کوي کوم خدمتونه نو دا د انسان په ژوند کې چې کوم کنټریبیوشن د مور او پلار دا بل چا نشي کېدی د استاد نه د مور او پلار نه علاوه استاد وي ټیچر وي نو دا د انسان ژوند جوړوي او دا حقیقت خبره چې موږ افطار ته ګورو دا کوم تربیت شوی دی نو دا د مور او پلار کړی دی او بخښنه غواړم زه سیډي دا چې کله ډرامه مونږ وکړو مینه په زور نه کې د غزل ګل سره ما دا غانې ما څو ورځې مخکې وړې صرف غانې ما هغه ایډیټر ته مې ویل چې دا ما دا راځي دا زه وګورم کور زه په بیټک کې داسې ناست وم سیډي باندې مې دا لګولې کتې مې نو کور طرف مور زما مور ما سره ډېره زیاته مینه کوله الله دې وبخښي مور خو یو داسې مور او پلار یو داسې هستیانې دي چې بس هغه خو دا خو چې چا مور او پلار ژوندي وي که نه هغوی ته دا احساس نه کېږي چې مور او پلار څه دی خو چې د چا مور او پلار نشته دی او هغه زما په شانتې وي چې د چا مور او پلار نه وي نو هغه خلک تاسو د هغې نه تپوس وکړئ چې د هغوی په زړه څه تېرېږي ته یقین وکړه صحیح چې د خوشحالۍ په موقع باندې اکثر زه به چې کور ته رالم بیبې داجي چیغې به مې کړه ماشومانو په شان سره دی چې زما غټ غټ بچو چې باید زما مور او پلار چېرته چې زه ورته دا خبره وکړم اوس چې کله ډېره غټه نه غټه خوشحالي راشي څه چاته ووایم هېڅ چاته هم نشم ویلی تسلي هم په دغه مور او پلار باندې کېږي که نه په دغه مور او پلار حقیقت خبره سره زړه پرې راټولي مور مې راله خدای دې وبخښي ما پسې چیر وړې بیټک ته نو زه اوس داسې په ټي وي باندې زما ګانه لګېدلې وه مور مې چې داسې پیاله یې راکړه خدای دې وبخښي یاره په ژړا شو بیبي ولې څه چلو شو طبیعت یې خراب شو زر مې ټي وي بند کړو ویز بیا ته ما دې رنوې کړی وي مې ولې چې ته به دې خلکو سره داسې ګډاګانې مډاګانې کې خو ته یقین وکړه که زما پلار زما مور ما ته دا نه دي ویل چې ته دا کار مه کوه زما پلار ما سره ډېره بې انتها مینه کوله ما ته یې بچی چې ته خوشحاله بس زه خوشحاله ټیک زما مور او پلار ما ته ډېرې دعاګانې کړي او مخلص زه چې نن په دې مقام دې ځای ته رسېدلی یم دا دومره عزت دا دومره شهرت الحمدلله دا دومره د دنیا په سر هر څه لکه وایي که نه وي ړوند د خدای نه څه غواړي وي دوه سترګې که نه نو ما الله پاک هر څه راکړي دي هر څه زه دې قابل نه یم الله پاک په ما ډېر رحم کړی دی زه یا الله بس دا چې څه دې راکړي دا مې نصیب کړي او زه خدای هر چا له ورکړي دا نه چې یاره ګینې مطلب زما یو د خلکو دی نه زه یم نه مال دې خدای راکړي رب هر چا له ورکړي زما ملګرو له دوستانو له کلي ولس کې هر چا له خو مخلصه بس زما په ژوند کې دغه یو خیلا ده چې زما مور او پلار نشته بس چې دغه نه پوره کېږي بس دا خو یو روان لار ده او حقیقت دی تریخ حقیقت دی چې وی پیغمبر غوندې صاحب د دنیا لاړو
خو د دنیا ویرانه نشوه په هجران او چې به هر وخت په قربان بللې اوس د غږ در باندې وکړي چې قربان. نو حقیقت خبره ده چې مور او پلار خو د انسان په ژوند کې دغه ټوله زندگی په مور پلار راټولې خو چې کله هغه لاړ شي سترګې پټې کې دنیا نه پناه شي نو به انسان وایي چې خدایه زه دا خپل د زړه خبره چاته وکړم لکه بچي ته نشي کولی ښځې ته نشي کولی ورور ته نشي کولی دا راز به صرف او صرف ستا مور او پلار سره او چې کله هغې لاړ شي نو بس به انسان یتیم ورته ولې وایي چې د ده به هېڅ څوک هم دی که نه او د ډېر خلک یې خو د ده څوک هم دی نو بس الله د هغې له جنتونه ورکړي زموږ چې څومره د ملګرو څومره پښتنو خویندې میندې وفات شوي دي پلاران وفات شوي الله د هغې وبخي اوس کم زمونږ ینګ جنریشن دی راتلونکی نسل دی چې ته هغې ته دا څه میسج که دې طرف ته راځي ریډیو ته راځي ټلویزیون ته راځي تیټر ته راځي څه میسج او مخلص زه به خپل زموږ چې کوم دا نوی کول دی دوی ته به زه دا یو میسج ورکوم چې چونکې زه په خپله آرټسټ یم او د هر چا خپل یو ارمان وي یو خواهش وي نو زه د خپل نوي کول ته دا یو میسج ورکوم چې بالکل هغوی که ایکټینګ ته راځي که هغوی مطلب دی چې ډایرکشن ته راځي که هغوی د دنیا هر فیلډ ته ځي خو ضروري خبره ده چې دا به ایجوکیټډ وي دا به تعلیم یافته وي تعلیم ډېر ضروري دی دې نه بغیر ګرانه د تعلیم نه بغیر انسان چې کوم دی که نه بالکل نامکمله دی صحیح او په دې دومره جدید دور کې چې کوم دی تعلیم ډېر زیات مست دی نو زه ټولو د خپلو کشرانو ته خپلو بچو ته خپلو لوڼو ته خپلو بچو ته زه دا خواست کوم چې تاسو اول خپل تعلیم وکړئ خپل تعلیم مکمل کړئ بیا چې تاسو هر فیلډ ته ځئ نو کامیابیانې به ستاسو پیښ کولی دا زما میسج دی تھینک یو افطار ډېره مننه او تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو استاد هم ډېرې خبرې واورېدې هغه خبرې چې هغه موږ ته پته نه وه نه کتونکو ته داسې پته وه موږ د سره نن دا خبرې بلکې تاسو موږ سره ډسکس کړي ډېره زیاته مننه زموږ ایم ټلویزیون مردان ټي وي ته تاسو ښکلا وبخله تاسو رالې موږ له وخت راکړه د خیالي په غاړه د خیالي په جای باندې کېناستو یو څو لحظې ډېرې ښایسته تېرې شوې او ډېره مننه الله دې خوشحاله کړي تھینک یو ډېره مهرباني ډېره مننه افطار جان جی ګرانو کتونکو دا افطار حسین زموږ ملګری زموږ یار زموږ ورور چې تاسو د هغه سره زموږ مرکه وکړه مرکه څنګه ده دا فیډبیک دا به تاسو ته موږ ته وایي په کمنټس کې به راته وایي زموږ د دغه ایم ټي وي چې کوم زما د دغه ملګري د عرفان نمبر په دغه سکرین باندې راځي واتساپ تاسو هغه ته هم برای راست هم میسج کولی شئ هغه ته ټلیفون هم کولی شئ که ما سره د چا کار وي نو عرفان نه زما نمبر اخیستلی شئ پرسنل که چا ما سره کار وي یا موږ له څه مشوره راکول غواړئ موږ به ستاسو ته سترګې په لار یو ښه مشوره چې موږ یې بالکل قبلو موږ په هغې باندې عمل کوو نو کتونکو زموږ پروګرامونه انشاءالله روان دي مشالونه په دې کې به نور ملګري هم راځي په دې کې سندرغاړي به هم راځي شاعران به هم راځي موږ به مرکې کوو مرکه خپل راټولو دا وخت زموږ سره کیمرامین صرف عرفان دی او زموږ پروډوسر هم صرف عرفان دی او زموږ له د مردان هم راغلی صرف عرفان دی د کیمرې په شا باندې هغه دی کامران او بلال موږ سره نشته هغې په چوټۍ دي چونکې دوه کسان په ډګړګي هم بند دي نه پرېږدي نو عرفان موږ له ځان راغلی د عرفان هم ډېره زیاته مننه کوم شکریه ستاسو قرباني مخلص تاسو نه غواړي اجازت د بل پروګرام کې بعد یو بل مشال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو خپل قرباني مخلص ته ورکړي اجازت جلوی الله په امان Thank you.